اصل کې څه لپاره استعمالېږي. پروګرامز اینڈ فیچرز مونږه زیات کر چې کوم دی پروګرامز اینڈ فیچرز is used to install and uninstall the softwares or Windows commands. وخت د هارډویر خبره وکړه اوس د سافټویر خبره کوو اصل کې د دې کمانډ لپاره استعمال بالکل چې لکه د سافټویر یا د هارډویر د لپاره ډیوایس مینیجر استعمالي ده او د پروګرامز اینڈ فیچرز چې کوم دي دا د سافټویر د انسټالیشن او د ان انسټالیشن لپاره یا د وینډوز کمانډز دا استو لپاره موږ سره دا کار کوي نه وی کین ډو لایک دیس. نو دا اصل کې ډیر موږ سره اوس یو بل اپلیټ دی چې ته اصل کې پروګرامز اینڈ فیچرز وته ویل شي. when you click something in it just go back there and then دلته control panel ته راشه او دې ځنه programs and features باندې کلیک کا بس. it's very simple. وګوره یو تاسو سره کمپیوټر سټوډیو انسټال دی یو کمپیریبিলিټي مایکروسافټ آفیس 2007 آفیس سیسټم انسټال دی مایکروسافټ آفیس 2003 پروفیشنل انسټال دی بل تاسو سره ویل سی میډیا پلیر انسټال دی وغیرہ وغیرہ. دا ختمول او واپس راوستل دا د پروګرامز اینڈ فیچرز دا پروګرامز اینڈ فیچرز چې کوم کار دی چې به یو پروګرام څنګه انسټالیږي نو انسټالیشن ډیر آسان دی ویری سمپل. یو نو مخکې داس کارو چې یو کس کله دا پروګرام ان انسټالي ختمي یې کنه نو په غلط طریقې سره ان انسټال شي. لکه تاسو یو مثال درکم داسې لکه زه راځم مای کمپیوټر کسانی د مای کمپیوټر کې په سی ډرایو کې چې سب تاسو پراتی کنه هغه اصل کې ختمي لکه دا وینریر دی مثلا نه this وینریر this is go back go to the WinRAR the master so that did and tricky there sir that طریقہ نہ دا this is not a good method to learn it no the roots دا پاتشي سره لکه زما په خیال چې کله وینډوز کې ته سافټویر په غلط طریقې سره ان انسټال کې نو چې هغه واپس انسټالیږي نه سره کلیئر that cannot be installed something in it او بل دا روټ فایل تاسو را پاتې چې وخت یې سره دا وایرس ته کنورټ شي او بیا ستاسو کمپیوټر بيزي کیږي یا پسې کې به سافټویر کم انسټالي خو بیا هم چې کوم دی هغه تاسو چې کوم دی د لو سپیس ایرر درکوي ته به ما سره انسټال هم نه دي خو به تر بیا هم د لو سپیس ایرر درکوي نو دا لو سپیس ځکه ورکوي چې دا پروګرام په غلط طریقې سره ان انسټال کړی دی او چې کله د پروګرامز ان فیچر نه ته ان انسټال کوي بیا ته دا مشکلات نه درکوي دا پرابلمز نه درکوي او ډایرکټ دا روټ او هر څه ډیټ کې اجل ډیر څه ختميږي سره سو گو بیک سٹارټ اینڈ دین گو بیک کنټرول پینل کو د روټ نه ختمول غواړي یا پروګرامز ان فیچرز تراشه and then just go back when we're archive and then وګورئ چې کله ما په دې نه کلیک کړی دی چې ما سره یو کمانډ شو کیږي چې کله په دې کلیک نو ما د سوي uninstall or change الی کیږي چې بیت یو بل سافټویر وی انسټال کنه کدی یو اپګریډ ورژن یې اصل کې لکه WinRAR 1 نو دا WinRAR 2 کو راغلی نو دا انسټال نه I'm finishing this program uninstall وګورئ بس continue with uninstall WinRAR دوتم yes بس یا ما سره کوم دی دا uninstall شو ختم شو ما سره د جوړ نه بالکل دا پروګرام ما سره ختم شو انسټالي کی څنګه راي بخا مخه تاسو چې سیټ اپ موجود دی پروت دی تاسو نه سو گو بیک مای کمپیوټر گو بیک say for example command drive کې دیکھو کوم څه سافټویرز د دې اصل کې تاسو سره وګور دا WinRAR دی ما سره کنه دی وګور WinRAR تراش دي ځکه او بس دا ډبل کلیک بس دا انسټالیشن رن بیک دی ځکه and then yes and then accept and then install وګور طلب انسټال خلک درکې اتوماتیکلی بس دا انسټال شو کلم چې سافټویر انسټالې هم په دې طریقې سره تاسو انسټالې چې کله تاسو انسټال شي سو یو کین ګیټ بیک بالکل دا نه انسټال دا با او تاسو را بیک اپ چرته موجود وي کنه که بیک اپ نه خامخا سی ډي کې تاسو را پروت دی او بس دا غن انسټال شي پروګرامز ان فیچرز تراشه and then وګورئ WinRAR تاسو را واپس راغلی اصل you got it now no that portion چې کوم دی دا هغه سافټویر دی چې ما انسټال just the right way that we can uninstall some sort of things install or uninstall of course دم کول شي داسې view installed updates اصل کې کستا د کمپیوټر انټرنیټ سره کنیکټ وي کنه نو دی په خپل باندې دا وینډوز چې څه پکار وي نو هغه انسټالې دا اصل کې اتوماتیکلی خو دې کې دا غضب د چې دا چې کم سيزونه زمين پکار وي هغه دې انسټالې اصل هغه دې انسټال کې بیا ماته د دنیا مشکلات راکړي اځ کله زما کمپیوټر تراش نو بیا زما اتوماتیک ټول راځي کستا کاری او هغه انټي وایرس زما اپډیټ ختم شي ځکه او ته پدې لګي چې به د کس خلاصي انسټال کړی دی آنلاین کنه
نو بیا زما انټي وایرس هم کار کوي دي وغیرہ وغیرہ. سو دا طریقه به بیا خیم چې څنګه دا موږ ختموي چې اپډیټ موږ ما سره کنه. نو که تاسو په دې کلیک کړئ نو تل هغه اپډیټس درکوي چې څونه اپډیټس دي. اوس دې ګور کنه څونه اپډیټس انسټال شوي دي. کوي دربه کې کني بس نشته دا سره ځکه دا سره انټرنیټ اویلیبل نه دی. خو بیا هم که چرته سره اپډیټ څونه طالب دي وګورو د دنیا اپډیټس ته انسټال کړی اصل کې نت سره خو نه کړی نه دا اپډیټس دي دا اورال اپډیټس دا د سی ډي ونډوز 7 سره انسټالیشن لپاره ویل درکړي کنه. وګوره هارت فیکس دی او سکیورټي اپډیټس دی وګوره ون بای ون تل انسټال کړی نو دا من انسټال ولشي. یو کین انسټال دیس ثینګز ون بای ون 62 اپډیټس دا سره ان انسټال واپس ان انسټال پروګرام تر شنو طلب واپس لدا درکړي. اپډیټس ګوري نو مطلب دا هغه ستا د اخی چې کم د انټرنیټ نه دا اپډیټ کړی یا د وینډوز سره خپل اپډیټس راغلي دي اصل کې مطلب دا دی لپاره مهم دی د وینډوز 7 لپاره. ډو ناٹ ان انسټال دیس ثینګز. یو ګاټ اټ نا. اوس تا ته د وینډوز فیچر ته اوس پر خطا چې کم پروګرامونه خپل انسټال کړو نه هغه ته خل کنه. اوس تا ته د ستا د وینډوز 7 چې کم دی په وینډوز 7 کې چې کم پروګرامز دي لکه وینډوز میډیا پلیئر شو انټرنیټ ایکسپلورر شو یا داسې گیمز شو وغیرہ وغیرہ موږ ډایرکټ نشو ختمولی. زه غواړم د وینډوز 7 نه ختم کم اصل کې نه څنګه به ختم لکه سیز سٹارټ تر اعظم دی ځکه ان جس گو بیک د گیمز تر اعظم گیمز نو دنیا گیمز دي او اسی به سمانه زینی ولې د اصل کې یو قسم ماته چې پدې کې ما سره گیمز یو ما سره کار نه کوي. سو وات ټو ډو اند وات ناٹ ټو ډو هیر دلته مال دارا کړی اورال ون بای ون دا ټول گیمز دي ما د کوسوي بدې خو ډیر زینی ولې دا ختم کا سکه. سو گو بیک سٹارټ and then go back control panel and then in control panel get back just programs and features tabarash او پای کې کوره تاسو last number ده کنه turn windows features on or off. اوس د windows features تا دی یادي ځکه features programs دلته مطلب ده نه. so turn windows programs on or off نو کلیک کړئ زینا وګوره طالب لک سرچ ټول بدل کړئ نو گیمز ختمه نو ته میس انټیک کړئ زینا او دا دې ځکه اوکې کا بس very simple just wait for a while and it will remove all the programs from your windows. دا وینډوز نه بستا ټول پروګرامز کوم دي او تعالی ختم کی اصل کې دا اصل کې یو ایزی میتھډ دی. دا واپس موږ په دې طریقې دې ځنه راولو بس صرف ټیک مارک ان کول دي. وینډوز ایکس پی کې به تا سی ډي غوستا وینډوز 7 کې تا سی ډي نه غواړي لکه اوس دا تا ختم کړ کنه وینډوز ایکس پی کې گیمز هم دې ځنه کې هر پروګرام چې وړه او بس انټیک کا بس بالکل سٹارټ تراشه گو بیک گیمز there will be no games zero items available here okay. so ګره ما سره اتوماتیکلی ختم شو اصل کې دې څنګه. سو کچھ رزسٹ واپس راولما ریٹرن فیچر آن اور آف ونڈوز ایکس پی کی جب کل تا واپس راوستا تا نے سی ڈی غوستا ونڈوز 7 کے تا نے سی ڈی نہ غواړي بس جسٹ کلک دیٹ ویری سمپل اینڈ دین کلک آن کا بٹن دا سو کا نو کو ونڈوز 7 نا ونڈوز 7 کے تاسو دا پروگرامز اصل کې راولې نو دا به تدام میتھډ اپلای کې اصل کې ادر ثینگز اور نوٹ اویلیبل ټو انسټال دا یو ایزی میتھډ دی we Windows 7 کې څنګه کیږي مو سره. so go back start go back games and then you can bring it back. got it now. نو موږ په programs and features کې د درې څه خبره وکړه چې به یو خدا دی چې به یو پروګرام راوستل دي کم چې تا خپل انسټال کړی ختمول دي یا ان انسټال اپډیټس چې کوم انټرنیټ اپډیټس کیږي هغه ختمول دي یا هغه راوستل دي او بل وینډوز 7 چې کوم خپل پروګرامز دي ختمول دي واپس راوستل دي نو دا غي د لپاره اصل کې سو کې دلته براشه سٹارټ and then go back control panel and then programs and features ته براشه او دا قضیه زما تاسو each and everything کول شي اصل کې تاسو پیښ وکړه کنه دا مو سره اصل کې میتھډ شو د چا د programs and features دا د device manager او د trouble shooting command method شو سره got it یو بل پروګرام تر راځو اصل کې just go there it's very hard enough. زه غواړم چې په دې یوزي باندې زه پاسورډ ولګوم مثلا کې زه غواړم چې په دې یوزي باندې پاسورډ فولډر د لپاره مختلف طریقې ته خیر فلحال د ډیوایس خبره زه لکه زه غواړم چې به زما د ډرایو ته سوکرانی شي دلته کې دا ډرایو ز پټه کم وغیرہ وغیرہ چانه کنه یا د یوزي باندې چرته پاسورډ ولګوم سو کې خلاص نه کی دا یو اسانه تر فلحال موږ سره ډرایو شته نو په دې باندې بولم بیا په یوزي باندې یا زه ته یو بل ډیر مهم سافټویر زموږ لپاره that is very essential چې پای باندې موږ صحیح طریقې سره کار کولی شو. get back to Microsoft Word کما فایل سیف so دا Microsoft Word کې په دې کې یو بل کمانډ دی چې هغه د اصل کې Bitlocker ورته ویل شي څه ورته ویل شي Bitlocker is used to protect any hardware device
اوکې لکه say for example drives خبره زه کوم لکه drives کم دی C drive بچرم نه پروټیکټ کې که C drive تا نه پروټیکټ شو دا غلطي بچرم نه کې اصل کې وینډوز باندې منځ کلی سی باندې کېږي نه C کېږي نه خو کېږي بیا هم options apply کېږي C بچرم نه پروټیکټ کې ځکه چې ستا وینډوز فایلز پراتی اصل کې او چې کله تاسو وینډوز فایلز پروټیکټ شو چې کله کمپیوټر ریسټارټ کنه پروټیکټډ نه خلاصيږي اصل کې دا د پر موږ د سمونو D drive شو یا د C نه بغیر او except C کنه یا without C drive we can protect any drive we can protect any drive کم چې ستا چويس ٹھیک ہے نا کاغذ USB دا یا وات ایور نو BitLocker اثر کې دا پر استعمالي په Windows XP کې موږ یو خاص سافټویر انسټال وکړو پای باندې موږ خپل ډرایوز پروټیکټ کولې Windows 7 ماته الټیمیټ ایډیشن دا زبردست کمانډ راکړل په هوم پریم ایډیشن کې BitLocker نشته یاد ساته په سٹارټر کې BitLocker نشته د موږ سره سو څنګه پروټیکټ کوو جست گو بیک स्टार्ट तराश दीजिए ना कंट्रोल पैनल तराशा जस्ट गेट बैक BitLocker तराशा सर BitLocker ड्राई एन्क्रिप्शन गोरे सीते मतलब दैट पॉसिबल वे बस बट आई एम नॉट गेटिंग बैक जब सब पढ़ी बंद BitLocker बोला कौन खा टर्न ऑन BitLocker तरीके लग मामूली दगा था यूज पासवर्ड टू अनलॉक ड्राइव द बटिक मार्क कार्ड की स्मार्ट कार्ड में इस्तेमाल हो लेशे यूज स्मार्ट कार्ड लगता है और कोड अच्छी पीछे और एक डायरेक्ट सिक्योरिटी हमारे इस्तेमाल you will need to insert your smart card pin will be required when you unlock the drive automatically unlock this drive on this computer ना single unlock है زي خلاق को मैं फिलहाल so I'm giving say for example Afghanistan कब पासवर्ड से बरोली को अब अला दे got it now and then next غلط دي دا وچ پاسورډ غلط دی یا انمیچ دی ټیک نه دی اصل کې got it یا بدل دا درې آپشن درکې save the recovery key to the USB flash drive save the recovery to a file and print the recovery key دی وی کچرتا نه پاسورډ هیر شي نه نو دا یو کی ځان سره کې دا چې بیا ته دا غنه خلاصول شي اصل کې یو دویمه طریقه کچرتا نه دا پاسورډ هیر شي چرتا نو څوک دا ریکوری کی چرته کې د چې په دا غیر نه تداخله سولوشن زم یا ما سره USB شته خو ځنه کوم فلحال یو فایل کې به سیو کوم یا به پرینټ کوم دته کې نه زه به سیو کوم سیو ریکوری ټو فایل زه په دې کلیک کوم اصل کې کوم ځای کې سیو کې ډیسکټاپ باندې او دا زما BitLocker کی شو دا سیو کا بس do you want to save the recovery key on this computer why not yes بس کې مې خو دکی got it and the next اوس پسو کې start encrypting په کلیک کیسه کې start encrypting बस دا شروع شو ما سره بس صرف یو 2% او کا 1% یا 2% پرې دا انکریپټینګ مطلب دا دی چې ستا ډیټا سکیور کیدو والا دا ډیکریپټینګ مطلب دا دی چې ستا ډیټا ان سکیور کیدو والا دا د کمپیوټر ټرمینالوجي ده انکریپټینګ ډیټا سکیورټي ته ویل شي ډیکریپټ ډیټا ان سکیورټي ته ویل شي بس دا دی کو بیا دا کارو چې د ټاسک مینیجر ته راشي دا به ختم کړي بل ځنه نه ختميږي ساته دا بلم به کلوز کړه سي close को मैं दल तज़का just I need this to be मुझे बे close कम right click task manager तबराशा task manager तरह करने जैसा task manager तामख के भी देखो बिल्कुल so right click and then go back to go to process और दा असल के end process and then end process got it now this is दबा 100% पूरे में भी दसरा right click go to process come on यार and then unprocess सुनने की इसे कौसा ख़त्म शिकड़े दसल के running फिलहाल भी रवान जब close कम दसल के get back उस कंप्यूटर रिस्टार्ट खोल पकड़ चिदा पे अप्लाई शे असल के ना सिगार इतना मैं BitLocker की ऑलरेडी मास्टर जोड़ करे दा जे पर फ्लैश माने फिलहाल अप्लाई कर चिदा तो नॉर्मल मसाज दा तरीका वासम के खा कंप्यूटर बखा खाली स्टार्ट के पर फ्लैश माने जे अप्लाई कर ऑटो प्ले ځکه نه راکې ولې نه راکې مجتبا ټیک مارک معاف کړی سٹارټ ته براش دې سره سٹارټ عمره طریقې ده کنټرول پینل and just BitLocker drive encryption and just click turn on BitLocker that's the G drive ته so go back to Rasha do not remove a drive during BitLocker setup ګورخه عمره سیستله دې ځکه درکې
use smart, use a password to unlock this drive. او څو کدي زنه ورکوم say for example افغانستان and افغانستان که زیاتې د غلط دي دربه کې next. got it now. بس ختم کړو save recovery to a file ba click ki singa all tamata to wikna desktop pane baze da recovery files asla save kam de zena oda ba next kam bas start encryption da click it lag mamuli bas yo 0% to share 1% ya 2% pure بیا دا پروټیکشن پورا بس کوي او بالکل کورو کم شي دا څوک نشي خلاصول فلش د محفوظ ډیټا څوک نشي کول پاوز کا دزنه پاوز کا پاس کنا او مګه ټاسک مینیجر ترا شي دي ځکه ودلته کې وګوره په اپلیکیشن کې تاسو بټ لاکر دې کنه په دې رائټ کلیک کا گو ټو پروسس او دا اینڈ پروسس کا پاس یس بس ختم شو دي ځکه مثلا دا چې ډبل ډرایو شروع دی گو ټو پروسس دې مشتمل مثلا وزم دا مې نو ګارډ نو دا مې ختم کو دا به کلوز کوم دي ځنه اوس وګوره دا په ډرایو بستاف د غری دا یو ځلو باسه راځي د ډرایو د لپاره به کمپیوټر ریسټارټ کې د لپاره به دا یو ځلو باسه ته ورکوس لګې دې لګې پاسورډ ورک उसको पासवर्ड नहीं डबल क्लिक कभी करना लको उसको रिजल्ट के माँ दा बिटलॉक रे डायरेक्ट रात रहा माँ कैंसिल कर तो डबल क्लिक कर दी रिमूवेबल डिस्क पर लॉक के बता लगो ले डबल क्लिक डबल पासवर्ड बता कितना पासवर्ड और ना के कारण के अफगानिस्तान वर्कआउट ऑफ अफगानिस्तान अगेन लॉक बेता लबिया गदर किसे कहा बराबर शो ने देखना बस डबल क्लिक कर خلاص है او دغه ته استاد څه اکسونه دي پښتنه مونږ کوله دا هغه کې دا فکر کوم دا وایرس وهاله او چې وهاله اوس خلاصيږي نه بس دا وایرس والے دي ختم شو دا ریکوري میتھډز به توخم دي دا بس پاوز کوم واپس به ختم کوخه رائټ کلیک چرته برازي ټاسک مینیجر ته برازي او اپلیکیشن کې دا تخکاری کنه دا رائټ کلیک کړه او چرته براشي گو ټو پروسس ویډیو کې مکړه لکه خوري په کور کې وکړه ان پروسس and in process and click cross دا ختم شو نه اخو نه ختم شو خو دې بار بار دا میسج راته وي دا 100% برابر کا خو زه خو نشم برابر ولیکم اوس ګوره تا نه پاسورډ هیر شو چلته اوس پاسورډ تا نه هیر شو ته چې بھئی مال پاسورډ نه راځي I don't have password دا کی نه دا کی ته لته کې ما سیو کړ دا درکړه کنه دا به نه مس کې دا به کمپیوټر کې او دا چرته سره کې د چتا سره نه کنه ډبل کلیک کړه سي او ګره دا مخامخ کړی ریکوري کی آئیډنټیفیکیشن دی او بټ لاکر ریکوري کی دا اصل کې دا کړه مثلا دا ټول به کاپی کې اصل کې دا بټ لاکر ریکوري کی او دا به ځنه کاپی کې باس دا به کاپی کې رائټ کلیک په پیو کې او سبا کې اصل کې کاپی او دا کلوز کړي ځنه باس بیا وسو کې I forgot my password دا دې کنه ځکه ما نه پاسورډ خیر شوی دی نو کو دا کلیک کې دې ځکه وی ټایپ د ریکوري کی دا به کلیک کې او دلته کې رائټ کلیک او دا به پیسټ کې دا کی دا مزه دا به نیکسټ کې and then enjoy your flash دا کی بل چاته ملو شو هغه هم ګوره په دې باندې بیا کار کولی شي ګوره خلاص کړه تاسو ګارډ نه خو ریکوری کی کدلته ریکوری کی خاتمه نه غوي به پیګ شي دا د پاسورډ نه بس بل چا هم نه کنه بس بیا نه سره نه کې پاسبل څه نشي کېږي پاسبل کنه امپاسبل چاهو کې داس سو که کولای شي په دغه ریکوری کی فولډر باندې او بل نوم کېږي بل نومونه کې د دز مې پیګ چې ریکوری کی د هم دغه د پاسورډ نو دا بزن سره داس هغه یو شي کې شغه تغییر وشي हेलो हाँ कब से इट्स ओके बस खबर नشته यस खबर नشته راشه ها نه زو تیرې کته یو خپل باندې بلګدا خو خدا قبل تکالو کوي مرزا احمد
وته وي هغه بال د کې بس تاسو پته هم کنه بس ویز ډایرکټ زیکس تراشه خزم کال وته نه کې خزه سید سید سلام got it now نو دا اصل کې د بیټ لاکر هغه میکانیزم دی چې آیا بیټ لاکر موږ سره اصل کې څنګه کار کوي او دا غي څه پروسیجر د سم میتھډ دی ما سره نو که د بیټ لاکر میتھډ موږ فالو کوو نو اصل کې څه بچرته کې راځم I have to come to control panel اوس زه پرمنټ دا پاسورډ ختموم دی نه کنه لکه اوس په دې باندې دا لاک هم اویلیبل دی بس زه ختم نه نور ما سره د پاسورډ پینې وي بیا به کنټرول پینل ته راشي اوس خو ته لاک ختم شوی دی کنه خدا ارسه ته ختم چې عادي حالت کې را سره راشي نو ټرن اف بیټ لاکر ته راشي خو عام کس ټرن اف نشي کولی کو پاسورډ موجود دی اوس ما وختي پاسورډ ورکړم ځکه اوس ما نه راکې کو نو نشي کولی ته decrypt data yes but decrypting like every the صرف هغه 2% 92% دی یا 93% سونه چلی بس پرې د برابر شي and then this is the work done so مطلب دا دی چې کله موږ چرته لاکینګ کو کنه نو د لاکینګ لپاره دا طریقه ده او چې انلاکینګ موږ سره دا طریقه میتھډ دی اصل اوس به شکه دا سره د ډیوایس مینیج the troubleshooting command the programs and features the BitLocker default programs or the devices and printers چې کوم دی دا د میکانیزم شته ونوس دا به 100% پور بیا اخر کې پرې دی وګوره decrypting اوس وخت وی کنه to unsecure the data encrypting to secure the data got it then close decrypting of G is complete close go back to my computer and then G drive there is no security in your drive Bitlocker پکې نو دا موږ سره اصل کې د BitLocker کمانډ چې کوم دی یو خاص میتھډ دی